کوم یو انسان چې د غم، پریشانۍ او د مصیبت په وخت کې دا وظیفه وکړي، الله جل جلاله به اچانک تمام غمونه، تمام پریشانۍ او تمام مصیبتونه ختم کړي. زما محترم ورونو، نن چې دا کومه وظیفه درته ښیمه، صرف 3000 کرته دا اسانه وظیفه وکړه او تمام پریشانۍ او تمام غمونه، تمام مصیبتونه به دې اچانک ختم شي. زمونږ او ستاسو په کورونو کې به غمونه وي، پریشانۍ به وي، مصیبتونه به وي، یو بل سره به جنګ جګړې وي، روانې به وي، لیکن د هغې د وجې نه موږ ډېر سخت پریشانه یو. د مشکلاتو د پریشانۍ واحد حل بس دا نننۍ وظیفه چې درته کومه ښیم، دا وظیفه د ځان سره نوټ کړئ او دا دونه مبارکه وظیفه ده یعنې که تاسو دا وظیفه راونیسئ، د دې به ډېر زیات عجیب او غریب اثرات کې. دا غمونه او پریشانۍ خو به د الله جل شانه ختم کړي، مشکلات خو به د الله جل شانه ختم کړي، لیکن د دې نه علاوه دومره لوی فواید به درته رب العالمین در حاصل کړي چې د ستا په وهم، فهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي. دا داسې پاورفل وظیفه ده چې تمام پریشانۍ، زرګونه پریشانۍ، زرګونه مشکلات او زرګونه غمونه او مصیبتونه د دې پاور یو طرف ته او د دې وظیفې پاور بل طرف ته، د دې وظیفې پاور ته نشي رسېدی. دا وظیفه هم ډېره اسانه ده، دونه ګرانه نه ده، هر چا له ورځي، ماشومان له هم ورځي. استغفر الله ربي و اتوب الیه. د دې وظیفې طریقه به درته ښیم چې دا وظیفه به څنګه طریقې سره کوئ. د غمونو، مصیبتونو، پریشانۍ نه د خلاصۍ دپاره به دا وظیفه څنګه کوو، په څنګه طریقې سره به کوو، دغه وظیفې دغه چې کومه طریقه دغه درته ښیم. کله کله زمونږ په کورونو کې پریشانۍ راشي، نو دا پریشانۍ ډېرې زیاتې وي. کله دا پریشانۍ د اولاد د لاسه راځي، یعنې اولاد د مور او د پلار سره روان شي، دې د وجې نه د مور او پلار ډېر زیات انتهایي پریشانه وي چې زما په دې اولاد باندې څه وشول. په نسو خبره باندې اولاد مور او پلار والدینو ته ګورېږي، په نسو خبره باندې والدینو ته ستغ سپورې وایي. دې د وجې نه د مور او پلار انتهایي ډېر سخت پریشانه وي او د ډېر پریشانۍ د لاسه دغه مور او پلار کله کله دې حد ته ورسي چې هغوی هغه روټۍ خوراک هم پرېږدي، روټۍ قدرې هم بیا نه خوري. کله کله دا پریشانۍ موږ ته راځي د ښځې د طرف نه موږ ته راځي، یعنې دا بعضې ښځې وي هغه د خولې نه انتهایي تېره وي، د هغوی په خولې کې اړه د خیر خبره وي نه، نو یا خو به دا تا ته پیغور درکوي، یا به تا سره جګړې کوي، یا به تا ته څه نه څه مصیبت او تکلیف به تا ته لازما راولي. او یا دا پریشانۍ دا راځي د خواښې د طرف نه، یعنې خواښې هغه د ژبې نه تېره وي، د ژبې نه تیزه وي، ان تر دې چې څوک هم پریشانه حال وي. او کله کله پریشانۍ په موږ باندې په دې وجه باندې راشي چې زموږ غریبي ډېره زیاته شي، او کله کله پریشانۍ د رزق د نشتوالي د لاسه، یعنې زموږ روزي لنډه تنګه وي، د هغې د لاسه زموږ پریشانۍ کله کله راشي. کله په یو لحاظ سره او کله په بل لحاظ سره، یعنې پریشانۍ زموږ او ستاسو هغه مختلفې وي او په مختلفو شکلونو کې موږ ته پریشانۍ راځي. نن د استغفر الله ربي و اتوب الیه د دې وظیفې ورد که تاسو کله شروع وکئ، نو د دې وظیفې په برکت سره به رب العالمین د ستاسو تمام پریشانۍ او تمام مصیبتونه، غمونه او آفتونه به رب العالمین د ستاسو ختم کړي، او الله جل شانه به ستاسو مشکلات هم ختم کړي، او الله جل شانه به په تاسو باندې فراخي، خوشحالي، راحت او سکون راولي. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقې ده، ځان سره نوټ کړئ، خپله پرې باندې هم عمل وکړئ. او زموږ هغه وروڼه او هغه خویندې چې هغه انتهایي پریشانه وي، شپه ورځ د هغوی په پریشانو کې تېرېږي، نو ما تاسو ته دا وظیفه در ورسوله. اوس هغه وروڼو ته او هغه خویندو ته چې هغه پریشانه حال وي، نو هغوی ته رسول د ستاسو کار دی.
او کوشش کوئ چې دا وظایف تاسو په خپلو کورونو کې لګوئ، د خپل ماشومانو په وړاندې، د خپلو زنانو په وړاندې، د خپلو یارانو دوستانو په وړاندې لګوئ چې د ستاسو د وجې نه ترې دغه خلکو ترې هم پیدا واخلي، نو رب العالمین به تا ته یو ډېر لوی اجر درکوي. چې د هغوی په خولې باندې فضول خبره او داسې څه نه شروع وي، نو د هغې نه ښه او بهتره خبره دا ده چې د هغوی په خولې باندې د الله جل شانه ذکر شروع وي، او دا ذکر پې شروع وي چې استغفر الله ربي واتوب الیه. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، په خپله هم کوئ او نور ملګرو ته یې هم ښیئ. هغه وظیفه دا ده استغفر الله ربي واتوب الیه. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې یو شپه او یو ورځ مسلسل پابندۍ سره د سحر د لمانځه نه پس به یې 3000 کرته دا وظیفه وکړي، او بیا د ماسخوتن د لمانځه نه پس به هم 3000 کرته دا وظیفه وکړي. بیا په دویمه ورځ باندې د سحر د لمانځه نه پس به هم 3000 کرته دا وظیفه وکړي. او که کېدی شول د نه چې کله دې د تهجد لمونځ وکړو، که تاسو ته اسانې علي، نو دا خو د ټولو نه بهترینه خبره ده چې کله د تهجد لمونځ وکړې، نو د تهجد د لمانځه نه پس 3000 کرته استغفر الله ربي واتوب الیه دا ووایې، او د هغې نه پس الله جل شانه ته لاس پورته کړې او د الله جل شانه نه دعا وغواړئ چې د مشکلاتو د مصیبتونو نه د خلاصۍ دپاره سوال وکړې، نو الله جل شانه به د مشکلاتو، مصیبتونو او د پریشانۍ او د غمونو نه خلاص کړي. ان تر دې چې د څه دپاره د سوال وکړو، نو رب العالمین به دې هغه سوال قبول کړي، او څه څیز دې د رب العالمین نه وغوښته، رب العالمین به هغه څیز تاته درکړي. که په 2 ورځو کې زمونږ پریشانی ختمه نه شوله، نو خیر د 3مه او 4مه ورځ یې وکړه، لیکن دې باندې کامل یقین ساته، کامل یقین به ته په الله جل جلاله باندې ساتي، ځکه زمونږ د ټولو کارونو هغه کارساز هغه الله جل جلاله دی. نو کم ذات چې په مونږ باندې پریشانۍ، د غمونو او مصیبتونو راوستي دي، نو هغه ذات د دې خبرې قدرت هم لري چې زمونږ د غمونو او د مصیبتونو او د پریشانۍ هغه ذات په خپل کامل قدرت سره ختم کړي. یو که په مونږ باندې امتحان راشي، نو مونږ به صرف دغه قادر مطلق ذات ته به اواز کوو، الله جل شانه ته به اواز کوو، الله جل شانه نه به علاوه هیڅ چا ته اواز نه کوو. او که سوال کوو، که دعا کوو، نو صرف دغه الله جل شانه نه به سوال کوو، او که چېرته دعا کوو، نو دغه الله جل شانه ته به اواز کوو. نو یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. یو ځل درته بیا هم طریقه که څوک پې نه پېښ شوي، د سحر د لمانځه نه به د سحر د لمانځه نه پس 3000 کرته استغفر الله ربي واتوب الیه ویه، او بیا د ماسخوتن د لمانځه نه پس استغفر الله ربي واتوب الیه ویه، او په 2مه ورځ باندې د سحر د لمانځه نه پس 3000 کرته استغفر الله ربي واتوب الیه ویه. او که نه په 3مه ورځ تا ته ګران وي، نو بیا ښه خبره دا ده، یعنی 3 سره یې برابرې، نو که په 2مه ورځ باندې د سحر د لمانځه نه پس نه وی، نو بیا ښه دا ده چې په دې 2مه شپې باندې چې کله تاسو تهجد وکړئ، نو د تهجد نه پس بیا کښېنئ او دا وظیفه وکړئ استغفر الله ربي واتوب الیه 3000 کرته، او دغه ټایم کې د الله نه سوال وکړئ، انشاءالله تمام پریشانۍ به د الله جل شانه ختمې کړي. الله جل شانه دې ستاسو د ټولو پریشانۍ ختمې کړي، ستاسو د ټولو غمونه او مصیبتونه د الله جل شانه ختم کړي. الله جل شانه دې ستاسو ټولې پریشانۍ په خوشحالۍ، په راحت او په سکون سره بدلې کړي. آمین آمین بجاه النبي الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.